الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بآياته والذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستانو عزیزانو، الله رب العزت دنیا قائم کړی ده. په دې دنیا کې الله رب العزت د ټولو نه قیمتي اساسه الله رب العزت انسان پیدا کړی، او بیا د انسان ته د ټولو نه قیمتي سرمایه د ایمان دولت ورکړی دی، او جسمانی لحاظ سره الله رب العزت د انسان ته عقل او شعور ورکړی دی. انسان چې په دې دنیا کې د څومره څیزونه نقل و حرکت کوي، د انسان د ذهنیت مطابق ټول هغې نقل و حرکت جاری دی. که تاسو په هوا کې جهازونه وګورئ، که په ځمکه ګاډي وګورئ، په اوبو کې جهازونه وګورئ، د ټوټل د الله رب العزت انسان ته عقل ورکړی دی. د هغې عقل نه د انساني پیداوار چې دی پیدا کړي الله دی. کوم عقل چې الله پیدا کړی، هغې عقل ته الله رب العزت دومره طاقت ورکړو چې په دنیا کې د څومره نقشه بدلېږي د انسان په شکل او قرب قیامت نشانه دادی د دجال د ظهور نه مخکې د دنیا مسخر کېدل، د دنیا دجالي نظام راوستل. د ساينس پیداوار چې دی، افسوس دا دی چې مسلمان کړی دی، نن مسلمان ته غافل دی. د دنیا ټوټل نقشه جوړول والا هغه صحابه کرام چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جانشین. نن مسلمان ترقی دادا چې خپل کور وي، خپل گاډي وي، خپل روزګار وي، بس خوراک سکاک وي، د شپې ته یو هوټل ته په چکر وي، او بس بیا تر ناوخته سهار پورې وده وي، یا که روزګار ته تللی یا که ډیوټۍ ته تللی. دا زما د ترقۍ راز دی. یو ورځ انټرنیټ په دې مسلمانانو باندې بند که په دې انسانانو باندې ته ګوره چې مري که نه مري. لوکې تندې به تېرې کړي، خو نټ پې بند که چې مړېږي که نه مړېږي. ستا ماشوم تا سره ناست دی، لاس کې دې وله موبایل ورکړی د اغیارو په لاس کې، هغوی خوښه ده چې څه څه ورته پلی کوي. دا تاسو چې نن سبا چیټ جی پي ټي تاسو په دې موبایل کې اے آی روباسئ، دا ګورئ 10% دی. څومره؟ د 10% دی. وخت باندې داسې را روان دی. خیر دلته یو دوره کریډټ کارت نه یوز کېږي، بهر ملکونو کې ډېر یوز کېږي. تا دا سودا واخیسته، په یو ځل پیسې ورکړې او که نه په قسطوارې ورکړې، په هغې کې سود هم دی، سودی نظام به پکې عام شي. او تا ته ښه پته ده چې مسلمان دپاره سود څومره سخته ګناه ده. مسلمان نن سبا ترقي ولې نه کوي؟ یو پسې لګولې دی، بلې بل پسې لګولې دی، بلې بل پسې لګولې، بس تانهزنۍ کې، اعتراضاتو کې، نکته چینۍ کې، خامخیالۍ کې، او د بل کې چینجي لټولو کې، بس په دې کې مسلمان پسې لګولې دی. هغوی خپل کار وباسي، هغوی ترقي. افسوس خو راله په دې راځي چې مسلمان تا باندې چل څه چل شوی، ته ولې ترقي نه کوې؟ زه ګورې په هغه مولیانو کې نه یم چې مخکې ویم چې سپیکر حرام دی، بیا په وروستي ویم چې حلال دی، خپله پکې ګورې په هغه څیز کې نه یم، خبره به کوم، صفا به کوم.
مسلمان ته طاقتور پکار دی. د ساينس ایجاد مسلمان کړی دی. چا نه به اوس تپوس وکړم چې مسلمان کې ساينس ایجاد چا کړی دی، یو کس به هم راله جواب راکړي الا ماشاءالله. د دنیا تخلیق او د دنیا خلیفه الله رب العزت مسلمان ګرځولی دی. نن مسلمان د غفلت په خوب کې وده دی. نن مسلمان په معمولی خبرو په خپلو کې په جګړو او په اختلافات کې انخته دی. نن مسلمان یو بل ته په کینه، په حسد، په بغض، په یو بل ته صحیح ورته په کوډو منترو په جادوګانو باندې انخته دی. اغیار ګورې په یو بل باندې دا کارونه نه کوي. ایک تعویذ به محبوب آپ کے قدموں میں دا سیزونه پای کې نشته. دا کوډي منتري جادوګان پای کې نشته. پای کې کینه، حسد، بغض دا سیزونه نشته. هر یو سړی خپل ځان ته ټارګټ ټاکلې دی او په هغه ټارګټ باندې خپل روان دي. خپل بچو ته په دې خوشحالي کې چې خپل بچو ته د روزګار چلو خي، د بزنس چلو خي، د طریقه ورته وخی. ما دا و د ماشومان ګرځي ته په دا کار کې ته په دې بد ښکار او دا هډل بد کار دی چې د ورځې 200-300 سوالګری ګرځي، هغه بزنس دی ته خپل ښکاری. کله ترقی په لار باندې دی تیرې او کله سم لار وته خې مړ د دماغ ډیر دی ویلې اساس خړوس کون ته کېږي، چړوس کون ته کېږي، بهران مالي کېږي. یا سادهی نن سبا په دور کې په غلط لار باندې چې دا تاسو شاباشه درکې پوښه چې دا زما دشمن دی خوګه کې مې وای. او چې څوک د تاسو لار خي او په غیده د غوسه کېږي پوښه چې زما خیر خوا دی. سبا زمانہ کې نفسي روانه ده. هر سړی د خپل ذات، د خپل مفاد، د خپل طبیعت پورې خپل ځان د پاره لالچي. که عام والے، که خاص والے، که علما والے، که هر یو سړی والے بل ضرب الیک سلیک په دې بنیاد باندې کوي چې د زنه زما سم مفاد دي، بس اپری هغه خبرو شي، بس بیا د باندې سلام هم نه. دوستانو عزیزانو یاد ساتئ یو ډیر غټ حالات د باندې را روان دي، یو غټ فتنه د باندې را روان دي. ستا ټوټل معاشي نظام به د اے آی په ترو کنټرول کیږي. ټول به د دجالي په نظام باندې را روان وخت انسانان ختمي کی. تاسو ته پته شته د امریکای پر ریاست کیلیفورنیا کې نن نه پورې 6,000 لاسونه دا شان موجود دي او په دې انتظار کې د شیشه کې بند کړي چې څنګه فرعون په ممی کې او په دغه کې تابوت کې خلق بند کړیو چې دې کې مونږ بیا ساه اچو. هغه هم دا کار نشو کړی چې بلې کې مونږ بیا ساه اچو. هغه خدای سره مقابله شروع کړی ده. دا ته بس لګي امداد درکې، کله په سیلاب کې درکې، کله په زلزلہ کې درکې، کله د تپدیو شي کې درکې، کله په بل بس دې باندې د خپل پټه کړی ده. پدې د خپل بندا کړی چې بس مخ کې ترقی مکو، نور څه مکو، په آرام کې بس خورا اوس کا بس چې مړ شي دغه ځای کې خښه خبره ختم. دوستانو عزیزانو صلاح الدین ایوبی بچ خپل زویل مور بچې صلاح الدین ایوبی مور با چې خپل زویل په دې نیت په ورکول چې دی د لخر سپه سالار لخر بسی سپه سالار وي چې لوی شو بیت المقدس فتح سپه سالار. نن سبا زما ستامین دي چې بچو له پي ورکوي، پي ول ورکه چې ود شي هغه د قوم بیا سبا له رپاس ټول د ګرځي. کته څوک حق تختی، که څوک ته حق رانیسي، که څوک صحیح ورته سپېړه ورکوي، که څوک ورته ارڅ وي، بس هغه مړ د قوم دی، هغه ترقي نشي کولی. کته ترقی خبره ورته وکړي یاره وي دا مولانا صاحب وي دی صحیح ورته پاګل وبته سره پاکستان کې چا ترقی کړي. دوستانو یاد ساتئ فرنګیانو خو به دا خبره کوله مولا کې دوړ مسجد ته او علامه اقبال هم دا وې کنه सबक फिर पढ़ सदाकत का शुजात का लिया जाएगा तुमसे दुनिया में काम इमामत का. د امامت کار بدن غسته کی ځان پېښوا کوي، ځان مخ کی کوي، ځان مخ کې د هر پورې بوزي چې د خلکو د لپاره یو نمونه جوړه شي. ځان کامیاب کوي په دنیا کې، ځان کامیاب کوي دا نه په آخرت کې کامیابی ته زمونږه. اگر چې کوم جون سي ورته دغه ته اسرائیل ته دمکی ورکړو چې مسلمانانو په شان پورې بے غیرت نه 24 غنټه ټیم دي زما زنانه راولي سونه ګورې دغه خبره کم صرفه خبره کړې سونه د پیغور خبره کړې ده. زه د مسلمانانو په شان نه يم چې زه به تا ته ګورم.
یاد ساتئ الله رب العزت مسلمان شجاع پیدا کړی دی، دلیر پیدا کړی دی، قوي پیدا کړی، مضبوط پیدا کړی دی. او نن ما تا په حکمت عملی باندې ځان بوزدل کړی دی حد پورې کله الله رب العزت په دربار کې ودرېږو که موږ کوم نوم پټو موټو ګویو کو ځان ته اخلاص کوو یا الله قبلې قبولې کنه قبلې بس ما موږ کو. یاد ساتئ کوم سړی د خدای نه یریدل دا هغه د زړونو یره اوتی ده ټول مخلوق به یری او دا الله د صحیح ورته چې کوم سړی یریږي ټول مخلوق دا نه یری. صحابه کرام چې په فارس فتح کو خپل اسونه صحیح ورته په سمندر واچول، سمندر ورته خدای مسخر کو، فارس ول چابیان ورته دا کوم مخلوق را پزرا خلقونه درو رب یرا ختم شوی دا، خلقونه انصاف ختم شوی دی، خلقونه عدل ختم شوی دی. کوم زمون دی قوم دی معاشري په خپل ځان کې عدل راوستو، انصاف راوستو. اوس چانه تاسو کا عدل څه ته وایي، انصاف څه ته وایي؟ انصاف دا دی چې هر چا ته 10 روپۍ ورکړي یا 1000 روپۍ ورکړي، دا په انصاف سره دا ټیک ده. عدل دی ته وایي چې یو سړی د 1000 روپۍ مستحق دی 1000 وته ورکړي، یو سړی د 10 مستحق دی 10 وته ورکړي، دی ته وایي عدل. او بیا دغه رنګ هر یو انسان لکیر کې فقیر نه جوړېدل پکار پر ترقۍ پر لار باندې روان دي. زما ستا په معاشره کې مسلمانانو کې خلک سبقونه وایي په هر لاړ شي د بهر پنکونه د خلکو دپاره غټ غټې پروجیکټ یې تیاروي او دلته کې بس تشکروان ګرځي. دوستانو عزیزانو ډېره غټه ګیله مې ده، ګیله مې هم په دې بنیاد باندې مسلمانه په تا باندې دور را روان دی، پیشنګویي د باندې شوې ده، د دجال د نظام دفاع به څنګه کې ټیک ته ایمان سره یې وکړه خو الله رب العزت خو تا ته عقل درکړی دی که چېرته جنګ به دعاګانو باندې نبي علیه السلام ګټلی همیشه یې توره راغستی دی که بدر دی که حنین دی الله رب العزت یې مدد کړی دی خو دی هم خپل شټرګل کړی دی خپل محنت یې خو کړی دی که همدغه رنګې مسلمانان به خپل محنت کوي ځکه درته قرآن کې راغلي دي وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. شپه مې درته آرام دپاره لباس دپاره پیدا کړی دی آرام ورځ مې درته پیدا کړی چې ځان دپاره پکې څه وګټه که دا مزدوري کول دا رزق ګټه که دا حرام وي یا ناجایز وي نبي علیه السلام به د مزدورکار سړي لاس کولو د ذهن نه هغه تنګ نظري ځان نه وباسئ د ذهن نه هغه دقیانوسي ځان نه وباسئ د ځان نه یو محدود ذهن چې کوم محدود احاطه کې مساتل هغه کولاو کوي وسیع کوي. رب العالمین دته ټول دنیا درکړې ځکه دته وایي قول سیرو فی الارض وایي خلقو وګورئ وګرځئ په دې ځمکه باندې کیف کان عاقبة المتقین چې متقینو انجام څه شو د کافرانو انجام وګرځئ هر څه پکې وګورئ فرما بردار انجام څه شو په دې کې د اطاعت خبره ده. خدای پاک تا د ترقۍ نه باندې کوي راځه په احرام مصر کې د نن سبا خیر ګرځوم دی چې ستا د 10 کنټینرو برابر به یو کاڼی دی پای باندې احرام مصر جوړ شوی هغه وخت کې کرینونه نو ترقي وه کافرانو خپله ترقي کړې خپل ساینس یې جګو خپل ساینس باندې چلیدلی چې الله رب العزت کله نن انسان پیدا کړی انسان ته عقل ورکړی هر انسان د خپل عقل نه کار اخیستی دی خپل ذهن نه کار اخیستی دی په دنیا کې ترقي کړې ده. خدای پاک ته چېرته منې کړی نه خدای پاک تا ته وایي زما اطاعت هم کوه او خپله ترقي هم کوه. خدای پاک تا د دې نه منې کوي چې ته ساینس او ټیک ده ته مسلمان دین اسلام او ساینس مه کمپیر کوه ځکه دین اسلام په اطاعت راغلی کوم ځای کې د انسان عقل کار پرېږدي هغه ځای نه دین اولنۍ پوړی شو او ساینس چې دی دا د انسان ایجاد دی دا د خدای تعالی تخلیق سره مه برابروه د ساینس په نظر باندې ټول هر چیز ته مه ګوره. الله رب العزت دا څه چې پیدا کړي تا ته چې دا کوم عقل درکړی ته چې کوم څه ایجادات کې دا د خدای تعالی د طرف ستا په عقل باندې تخلیق درېمګړی منځنۍ پکې تی براه راست چې الله رب العزت چې څه پیدا کوي هغه د الله رب العزت قدرتونه دي قدرت کې او د انسان په تخلیق کې ګوره فرق دی. افسوس نن مسلمان ځان پرست په دې باندې پاتې کړی هیڅوک په دې کې سټرګل
دوستانو عزیزانو حدیث شریف کې راځي چې زما په امت به یو داسې دور راشي، عن قریب زما په امت به یو داسې دور راشي چې ټول خلق به ډېر زیات پریشان یې، په دی به یو دم دجال شي، هر سړی به په دې کې پریشان او د دجال د مقابلې دپاره مؤمنان قوي مضبوط خلق دغه به دجال مقابله کوي. وریاد ساتي ډېر خطرناک دور د باندې را روان دی، یا به په دې ځمکه باندې یا زه موجود یم یا به موجود نه یم، زما دا خبره به انشاءالله العزیز را روان نسل ټوله وي. داسې دور د باندې را روان دی چې ټوټل سیسټم د به د AI کنټرول کوي. دا اوسنۍ دا تاسو چې دا ټوکې ټکالې چیټ جی پی ټي سره کوئ دا ګوره 10% دی، دا به په زرګونو پرسنټ په تاسو باندې سیوا کېږي. ستاسو بینکینګ نظام، ستاسو معاشي نظام، ستاسو د خوراک څښاک نظام، ستاسو د ګرځېدو نظام، تر دې پورې چې ستا د ټوټل اکټیویټي د هر انسان باغه کې چرخې او چلای کېده. اول په تاسو سره د سکو په دغه کې پیسې وي، د سرو په شکل کې پیسې وي، د سپینو په شکل کې پیسې، ورو کاغذ ته راغلی، کاغذ نه بس کریډټ ته راغلی، کریډټ نه بس AI د باندې کنټرول کوي. کله هم د باندې بندې کړې ټوله دنیا به داسې جام که نه منئ. په کرونا کې د سره څه چل کړي، هر څه درته صحیح ورته جام کړي ځکه نه یو کس په دې ډک والی. دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت ته سر په سجده کېږدئ او الله رب العزت ته فریاد او دعا وکړئ او عزم دا وکړئ چې یا الله موږ ته هغه لارې کولاو کړه چې کوم مسلمانانو دپاره دې مخکې کولاو کړې. یا الله په کوم غفلت په خوب کې چې نن موږ اوده پراته یو د دې نه مو وباسئ، د یو بل په تو تومې مې او په یو بل سره په جنګ جګړو په جدال کې او په بغضونو په حسد په کینه کې انخدي او د دین مو وباسئ. کوم مقصدی لین دی په هغې روان کې د تنګ نظرۍ د لین نه مو راوباسئ، د وسیع دایرې ته مو واچئ او د دنیا هر یو څیز راته په اپروچ کې راولي او دغه الله رب العزت دې موږ تاسو په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.